السلام علیکم. جاوید بختیار ما څنګه کولای شو چې بې له کوم سافټویر له کومکه او بې له آنلاین نه موږ کولای شو چې څنګه پی ډي اف فایلونه وورډ ته کنورټ کړو. یو سمپل طریقه ده چې اوپن ویت کوو، دا نیمه طریقه ده، خو موږ غواړو چې په سلهاو په زرهاو پی ډي اف فایلونه یې په یوه کلیک سره یې موږ غواړو چې هغه کنورټ شي راته، یعنې په یو کلیک کولو سره شاید له موږ سره 100 پی ډي اف فایلونه ټول اتوماتیک کنورټ شي. نو د دې لپاره فار ایگزامپل ما دلته جوړ کړی، زه په دې بټن کلیک کوم، په دې ای ډرایو کې له ما سره فایل پراته دي ای ډرایو فایل کې، او بیا ما سره دلته راځو په وورډ فولډر چې هغه په ای ډرایو کې ده را سره، په هغه ته یې کنورټ اچوم. نو زه کله په دې بټن کلیک کوم نو بیا سټارټ ته اوس روان ده که نه، 1 فایل سو 2 فایل سو 3 فایل همداسې روانې که نه، دلته ما سره روان دي منظم داسې فایلونه کنورټیږي دلته که نه. اوس که کله دا ما سره سټاپ سي خلاص سو، او بل کوم فولډر را سره دلته ګورم دا فایلونه ټول راته کنورټ شو، سیم نیم ده، دا په ای ډرایو کې دی را سره، او دا را سره په ای ډرایو کې بیا فایل په نام فولډر ده، او دا په وورډ په نام فولډر. یعنې ډېر اسان طریقه ده. که چیرې زه وغواړم دا ډیلیټ کړم، زه یوازې په دې کلیک کوم، په دې چې ما کله کلیک وکړو نور هغه شروع کیږي، دلته وورډ بار بار را خلاصیږي او فایل پی ډي اف ته اړوي، وروسته هغه اتوماتیک سیو کوي. خلاص شو، او زه راځم بیا بیرته فایل ته، دا خو ما سره ای ډرایو کې وورډ پی ډي اف فایل ده، دا ما سره بیرته وورډ فایل ته کنورټ شوی. طریقه انشاءالله ډېر اسان ده، ما ډېر کوشش کړی ده چې ډېر لنډه طریقه باندې کار کوم، خو دا ډېر اسانه طریقه هم ده. یو ځلې موږ کوډ کوو، بار بار یې کال کوو، تاسو یو کوچنی اپلیکیشن جوړولی شئ، نور طریقې باندې کارول شئ، یوزر فارم په طریقه باندې په وورډ کې کارولای، پاور پوینټ کې، اکسس کې، دا میتھډ په ټولو کې هم د کارولای، ځکه دا وی بی ای لایبرري کار کوي، یعنی ویژوال بیسیک فار اپلیکیشنز چې ده د هغو د اپس لایبرري د له هغه نه کار اخلي، او دا ټول همداسې ریزلټ، ټول سیم ریزلټ ریټرن کوي. نو راځم څه رقم کوډ کوو او څه رقم بې کاروو. د دې شاته خو کوډ ده که نه، الټ اف 11 دا یو کوډ ما کړی ده. نو داسې کوډ تاسې هم کولی. زه نوی شیټ اخلم او دې شیټ کې یو بټن اخلم، او دې بټن ته راځم داسې، او دې لپاره به زه یو آیکن سلیکټ کړم، فیل ته راځم، پکچر ته راځم، او ورک اپلاین سلیکټ کوم، ډاکومنټ کې به ما سره پکچري د دې آوټلاین څوړ کوم، نو کوم، او دا دې سایز به جوړوم. دلته پات او فایل اخلم، دلته ایکسپورټ پات اخلم، نو دا داسې کوم، او دا لیږ ورته ریسایز کوم. دا باید له هغه سره ریسایز نه شي، نو بیا د دې فارمیټ ته چې کله تاسې راسئ، یا سایز ویت پروپرټي ته چې راسئ، هغه باید لاک شي، له هغه سره کار ونه کړي سایز سره، هغه هم بندول شي، خو سیم بیرته همداسې ریسایز کوم. دلته راځم او دا آل بارډر کوم. فایل پات خو مې چیرته ده؟ فایل پات مې همدلته ده که نه، په ای ډرایو کې فایل په نامو دي دا پراته دي، او وورډ فایل مې هم دلته پراته دي، په ای ډرایو کې وورډ په نام فولډر ده. نو زه دلته ورته وایم چې دا د ای ډرایو په دا انسایډ کې ده، ای ډرایو انسایډ کې که نه فایل، او بیا وورډ ایکسپورټ کله چې وورډ ته ولاړ شي، نو بیا له وورډ نه باید څه ورته سیو شي، په کوم چې کې سیو شي، نو هغه هم په ای ډرایو کې، او وورډ په انسایډ کې یا په وورډ کې باید سیو شي. د دې سیلز ادرس د ایچ اته ده، دا ایچ نه ده، نو په دې رایټ کلیک کوم، دې ته ماکرو اساین کوم، مخکنی ماکرو محمد په نام و، موږ نوی ریکارډ، او په دې کلیک کولو سره مخکې تر دې باید د وورډ لایبرري یا امپورټ کو وورډ، که نه که امپورټ هم کریټ کولی شو، خو هغه ډیزاین ټایم کریټ کېږي، رن ټایم کې بیا اوبجیکټ پروپرټي راځي،
او که موږ وایو نه باید موږ د دې لایبرري نه کار وکړو نو بیا ریفرنس ته راځو دلته کلیک کوو او بیا راځو دلته مایکروسافټ ورډ ته به ټیک مارک لګوئ دلته بیا سرچ کوئ او مایکروسافټ سکرپټینګ دا به دوه به در سره پیدا کوئ مایکروسافټ سکرپټینګ ته به ټیک مارک لګوئ او ورډ کله چې دا وکړي اوس ما سره کار کوي زه ورته لومړنی اپلیکیشن بای ډاټ ډسپلی الرټ display alert equal to false application dot screen updating equal to false باید دا ټول که مشکل راتو alert message باید ما ترانه کی او screen updating باید نه وي اوس د word یو object جوړوم دا word as new word یا word dot application دا word doc as word dot document او د دې اوس د فولډر د چې کېدا لپاره چې له فولډر نه یو فایل راخلي نو دغه لپاره فایل سیسټم اوبجیکټ کاروو ترڅو هغه لایبرري د هغه په اساس باندې هلته په فولډر کې سرچ وکړي نو دغه یو اوبجیکټ جوړوم داسې جوړوم FSO as new file system object او فولډر جوړوم کوم فولډر کې چې بیا سرچ کوم دا FD as folder او دا فایلونو لپاره ویریبل اخلم فایل as files کولیکشن دې نه اخلم که موږ غواړو انسایډ کې بیا لوپ وچلو بیا ته کولیکشن اف فایلز اخلم دا خو ما واخیستل کنه او بل یو پات لپاره اخلم دایم PDF path as string dime word path as string او PDF path خو ماته معلوم ده کنه PDF path مساوي که ل range د دې شیټ نن یو اوبجیکټ جوړوم dime sh as work sheet set sh equal to this work book dot sheets او دا هم sheet 2 ده ان شاء الله را سره کنه دا sheet 2 ده را سره دلته ورته وایم PDF path په کوم پات کې پراته دي زه ته sh dot range کوم range سي ما سره په h اته کې ده ډاټ ویلیو هلته کوم پات پروت ده او ایکسپورټ پات هم ډایرکټلی له اوبجیکټ نه دا پراپرټي اخیستی سو کله چې لوپینګ کوي د دې فایل پراپرټي نه هم پات اخیستی سو او دلته یې اساینمنټ کول هغه تاسو خپله خوښه ده هغه به اوبجیکټ نه واخلي دې ته ضرورت نشته دا خو مې جوړ کړو اوس لوپ چلاوم دا فایل نه چیک کما کنه خو فولډر ماته معلوم نه ده کوم فولډر ده کنه فولډر خو په ای ډرایو کې تر اوسه مې کمپیوټر ښودلی نه ده وورډ ته نو زه ورته وایم fd.git کا fd seat fd مساوي کا fso.git کا فولډر نیم په کوم ډرایو کې ده هغه که رینج ورته وښیي او که د ای ډرایو ورته وښیي مشکل نه لري یا رینج ورته ورکوي مشکل نه لري دلته فایل ورته ورکړو په دې فولډر ته سیټ کا دلته تر دې ځکه پورې زه رنګ کوم چې کوم څه مشکل شته که نسته پیلن کنه دې ته هم fd set fd equal to this files دا فولډر به گیټ سي یعنی دی فولډر کې دی فولډر کې هم څونه فایل نه موږ لرو 1000 2000 3000 PDF فایل نه ټول باید هغه مر زلي لوپ وسی کنه نو زه څه ورته for each کنه for each file in a fd dot files څونه فایل په فولډر کې دي هغه نزل د لوپ وسی او د هغه اریو پراپرټي میثډ د دې فایل تلويج دی اوبجیکټ جوړیږي رن ټایم کنه نیکسټ فایل کلوز اون کله دا د تول وی ته بیا د کیږي بیا دی دا ډاک نه ده دا ډاک ته دی وورډ فایل راخلاصي دا PDF دی په وورډ کې راخلاصي نو دا شورته وایم سیټ کا وورډ ډاک مساوي کا ل وورډ اپ ډاټ او ډاکومنٹ ډاټ اوپن کا ډاکومنٹ ورته اوپن په کوم پات کې دی ورته اوپن کې کوم هغه دی فایل دی ورته اوپن کیږي کنه فایل پښتنه کوي دا فایل چیرته پروت ده PDF فایل چیرته پروت ده هغه به موږ ورته وای دا PDF فات کې چیرته پروت ده کنه موږ ورته PDF فات
دا چې کله اوپن سو نو څه دی وس کله چې اوپن سو نو بیرته دې هم سیو سي کنه نو بیا دا چې ورته وای word doc dot save as to save as a file name دا سین اساین کولای شي کنه یا اول هغه هم پارامټر هم فایل نیم ده کنه نو چیرته د سیو کیږي زه ورته وایم په ای ډرایو کې د سیو کیږي کنه په کوم ډرایو کې د سیو کیږي نو دلته دا فات امدا پاتم بیرته اخلم نو داسې کومه زه ورته وایم word path مساوي که ل sh down ده کنه تر declaration by down assignment ورته وکم sh word path مساوي کله چې سره sh dot range of h9 dot value په دالته سیو کیږي کنه نو دلته ځکه لپاره کوم نو زورته ما دلته راځم word path کې د سیو کیږي کنه ور سره ورېدي په کوم نامو باندې سیو کیږي دا نوم مهم ده کنه دا خو اوپن سو پی ډی اف فایل ده او دلته باید څه ور سیو سي ډاک یا وورد فایل باید سیو سي یا کولای سو موږ ورته وای ریپلیس فنکشن کار کو ریپلیس کراته بدی طریقه کولای سو په دې فایل ډاټ پات کې کوم پراپرټی ده فایل ډاټ پات کې هغه پات په دې کې دی دا ډاک پی ډی اف ریپلیس ټو ډاکس دی ودا طریقه ده او بل داسې کولای سو چې هلته کله سیو کیږي نو دا فایل ډاټ نیم دی ورسره راځي د فایل خپل نوم دی نه بدلی خپل جوړ نوم دی کنه او ورسره دسی کوټیشن ډاټ डी ओ सी एक्स یعنی 2009 او ورن سپورت هغه ایکس اضافه لري کنه کله دا کار اوس نو بیت څه کیږي لدی بعد نه موږ وای دا کار دی کله وسی دا خو بسیب سی کنه نو بیا دا ورد اپ ډاټ کلوز کا که کلوز نو در سره بیا کوایټ کا او سیټ کا یعنی ورد اپ نور لریم نو باسه لنو تینګ سره کا او بیا موږ فقط دا زرن کوم چې کوم چې مشکل ده ډیبیګینګ وسې چې کوم سیټ ورد ډاکومنت کنه دلته ما سره ورد باید انیشیالایز سی انیشیالایز درې میتھډ باندې کیږي یا ډایرکټلی نیو ته راځم یا داسې کولای سم چې په دې باندې کلیک وکم دلته ورته وایم سیټ ورد اپ مساوي کله نیو ورد ډاټ اپلیکیشن سره او یو کولای سم کریټ آبجیکټ کوم دا ورته وایم کریټ کراته آبجیکټ اف ورد ډاټ اپلیکیشن په درې طریقې سره تر ټولو ښه طریقه هم دا ده چې دلته انیشیټډ کم انیشیالایز نیو دا هم دلته کو وزه دلته راځم اوکې ریسیټ کوم او فایل رن کوم فایل نو ما سره رننګ روان ده اول ته ایکسپورټ ډیبیګینګ ات لاست فایل باندې یو ډیبیګ پیدا کو یو ایرر پیدا سو موږ چې کوو چې آیا فایل ایکسپورټ شوی دی نه دی ایکسپورټ شوی کنه آیا ای ډرایو کې چې کوم آیا ای ډرایو کې چې ویدل دی یا نو بیا راځم فایل چې کوم دلته بیخي فایل تر وسه سره چلیدل ایم نه ده کنه زه ګورم څه مشکل ده ګوره دلته راځم نیکسټ فایل دلته ګورم چې مشکل کوم چې کده فایل پات ایکسپورټ انسایټ سلش ته کنهسته انسایټ سلش دې ته ورکو انسایټ د دې په داخل کې کنه بیا ځکه کلیک ور باندې کوم او دارن کوم چې څه مشکل ما سره The direct name is invalid کوم فایل چې موږ اوپن کوو هغه له موږ سره څه لري دلته موږ داسې ورته لیکو کوم فایل چې اوپن کیږي کنه ل اوپن کا راته کوم فایل موږ ورته فایل ډاټ پات دا هم صحیح طریقه ده کلوز سټاپ وي رن کوي ډیبیګ یو ځل ایرر مخه نیسو هغه مشکل نه فقط موږ اول چې کوو دا څه مشکلات دي فایل ایکسپورټ شوی ده موږ چې کوو چې دا فایل پر اشتیا هم یو کورنټلی یوز سټاپ کوي خلاص زه فایل ورډ ته راځم دلته راځم
کنټرول شفټ ان ورډ اس په نامه فولډر جوړوم او ایکسپورټ یې باید همدې فایل ته دا ځل لاړ شي که نه نو زه ورته وایم ورډ پات او دلته راځم په دې کې فقط یو اس ورته اضافه کوم او بیا راځم ای ډرایو کې ورډ اس را سره اوپن کوم او بیا په دې کلیک کوم په دې فایل اوپن کوم ای ډرایو کې ورډ اس بالکل صحیح ده موږ چې کوو چې فایل راځي که نه راځي همدارنګه کوو بالکل سلیکټ کوو او رن فایل رننګ ده که نه اوس یې موږ چې کوو فایل دې ته راځي که نه راځي یو فایل راغی که نه بل فایل راغی را سره بل فایل راغی بل فایل راغی بل فایل نور فایل هلته ختمیږي یو یوزیج لري که نه یوزیج کې بیک سایډ کې دغه فایل چلیږي په هغه باندې موږ ته ایرر پاینټ کیږي نو هغه فایل ته موږ ضرورت نه لرو هغه خپله د اف سی ده بیکګراوند ډیټا چلیږي باید کوډونه چلیږي نو هغه د سټاپ لپاره به موږ یو کوډ ورته کوو بس همدونه ایکسپورټ نور کمپیوټر څنګه ده مصروفه ده په دې باندې کنټرول پیوز وهم تر څو پورې ډیبیګ پاینټس کنه دا فایل کې نو موږ دلته لوپینګ کې دلته لیکو آن ایرر ریزیوم نیکسټ که غلطي موږ سره پیدا کېده نو غلطي نه دي صرف نظر کوي او نیکسټ کې دې ایگزیکیوټ کیږي ډیر اسانه او سمپل طریقه ده څنګه موږ کولای شو یو په سلهاو په زرهاو پی ډي اف فایل نه په یو کلیک سره ورډ ته کنورټ کړو